وراوړه مونږ وایي سړی چې ختمن چې غټ خبر نه چې تش د بوسو غټ دی خو د کور روان کړي او د سره ګورې زړه سکون دلته نشته صرف حج او عمره او نور دې خو ټول مسلمانانو ساتي او والسلام یا نه خبره وره پاکستان کې چوارې خرڅوه په مزو به دې سر ایسار پالک ساګ روباسه اواز کوي پالک ساګی نوم بم 200-300 روپۍ ګټې ظالمانو مزې مو کړې مزې بس خیر دی کو بجلی نه په بلا دې بجلی ولګي بجلی کې سکون نشته سکون صرف بس په خپل کلي کې دی چې غم ښادي کې سړی قبر له لاړ شي ارزه دلته خو به نه د چا واده ویني نه به د چا مړی ویني نه به د چا خیرات ویني نه به هېڅ قسمه سم نشته دوانه بس صرف کار دی او کور دی هر څه نفسي نفسي ده کار دی او د ایرا کار او د ایرا دا دوه شیونه دي او ټي وي سره به د کار لمونځ او 10 دنه پاتې مړه بس شلېدلې زندګي ده غوټه غوټه زندګي ده او تېرېږي خلک یې په ګوتو شماري او زما خو ځوانه شپږمه میاشت او دا 6 میاشتې پوره کومه په بلا دي دا زونه پیسې ولګي نه تا به کلي شپېته کاله زندګي ده دلته چې کوم د زندګي سوټېرې ده څوک په ژوند کې هم نه حساب نه تا کلي کې څه سوچ کوو چې هلته یاره 26 کې ریال سره ما خو ویل ته به د دختیم د سروي ځوانه بس راشو کوه جیب کې اچوه مو خو دا سوچ خو دا سوچ څوک هم نه کوي چې زه به هلته کوم څه په 26 کې دی ورته زه زره ورکړم 26 کې زره وم خو 1 لک روپۍ شوې لکه 3 میاشتې کې 3 لکه روپۍ وګټم مو ته څه پته وه هغه د ایجار بیا د انډیوالي بیا د دوی علي لړل ته پلي ځوانه نسوار هم ځان نه ټکوه خبرې مه کوو خو داسې چې وکړه نسوار پکې دونه بېکاره میلاوېږي خو دې خو باسي تش مرداري ده سړی ډوډۍ لوټه کې وي دا نسوار دی بس بیا به داسې مزېدار نور خو څه نه وایې که نه کلي کې به وچه ډوډۍ هم اوس قبلای که نه نه مړو کلي کې نه دی خو زه 6 میاشتې ناره مې پروا مې نشته دا ته مني هلته خو ځوانه بس چې کوم دی کوم وردی ویل که پلار سوار پلاني واده دی رابشي دلته زمونږ د ګاډۍ کې مړی شو د توریانو کې خبر هم دې نه شو ویملی مونږ ویل زه قبر له ولاړ شو جنازې له ولاړ شو د سر اړو پته ونه لګېده چې هلکه هغه مړی څه کړو ډېر کار تر شي نه بس اوچت کلته سمندر کې پرېږدي بس وایي دا الله وبخه نو دا د دوی زندګي ده نه او بیا دې څه هغه کړی چې بیا دې نه بعد به سعودیه له راځې او که نه او بس صرف دا بعد چې ما فی کلام او عشق کلام وانت معلوم و انا موجود دا خبرې دي نور هېڅ هم نشته ګورې عربي ده په هغه جان کې به ښه مکمل زده کړو دا مو شوق مه ساتئ چې موږ د عربي زده کړو هغه جان کې به ټوټلي عربي کیف الخال خو به وخورئ که نه دلته به ملا راولي یو کیف الخال یې وخورو نو دا دماغ به مو ټنګېږي چې حقیقت خبره کیف الخال دی ورونو اوې هلته به خلک تېرېږي لیکئ ته بېګین دلته موږ راغلي سره پیسې شمار او جیب کې اچو ورځې شورتي را ایستار کړی نه خبره وره کړی وي کوم بله شورتۍ د ګاډي نه کوز کړي را کوشي وایي سپو خو دا خو به موږ له عربۍ باندې نه پوهېږي ما خو بې دا مخسر و هغه په عربۍ کې وایي سپو موږ وایي کېدای شي وایي چې بچو را کوشي هغه وایي سپو نو چې خبر شو مې زه مو پسې دلته کسان ورونیولم خیر دی ګزاره وکړه ګزاره ریلیکس ځوانه انسانیت د سره نشته ګورې سم په خو خلک کوئی سعودي دی نه ته د خلکو ته بس آخري پیغام ورکړه چې بس سعودیه نوم مال په الله مې قسم چې خلک به دونه سخت خفه کړو چې څوک سعودي ته راغلی وګورئ سوال درته کوم دې جولې ته وګورئ خپل بچي او خپل ژوند مه تباه کوئ ډېر خوشې ژوند دی پیسې ورکې که خصلت پرې نه ځي وویل راځه خپل کور ته هغه خبره سره مال راځي خپل کور ته ښه په 100 ګټو په 200 ګټې خپل کور